په خیر ملک صاحب خو یې جوړې خیر کلاري د وخت صادقه تېرېږي یاره ملک صاحب دا ډېر وخت کېږي بیخي دې ګوره منه جومات ته به کله ناکله راتلې وس هلته هم نه راځې په هفته کې خو به یو ځلې راتللې که نه ظالمه د جمعې مونځ ته خو راځه ایده د پیسو ته پونده ورکړې ده قدم راواخله یاره تا ته څه پته ده ساده ګله پیسې چې دی خبرې کوي خبرې خو خیر دی الحمدلله مسلمانان یې یو زه مونځ په کور کې کومه خو پیسې ډېر ښه شی دی چې سړي سره پیسې او که نه او ملک صاحب پیسې خو خبرې کوي دا خبره خو دې صحیح ده خو دومره پیسې هم نه هر څه د اندازې پورې صحیح دی آخرت ته خو ځان سره وړی نه شي که نه خو دا خبرې پرېږده دلته دې څه کول یاره شاده ګله یو خو راته ځان نه مولا جوړومه که نه نو ښه به یې تا له به هم ښایي او زما دپاره هم ښایي د دې مولیانو نه ډېر زیات تنګ راغلی یم نن سبا د مولیان ډېر زیات شوي دي صحیح ده ملک صاحب مونږ مولیان نه خو بس نصیحت درته کوو باید ته مونږ ته نصیحت وکړې خو بس مونږ د نورو نه یاد کړي دي بس تا لیوې که نه چې دا پیسو پسې ډېر ملاقونه مه وهه قدم راواخله بس پرېږده شاده ګله تا له ښه پته ده چې زما م یو سړه مور ده چې کور ته کله لاړ شم نو بس نصیحت به راته شروع کړي د هغې نه هم ډېر زیات تنګ راغلی یم نو بس ته راته نصیحت مه کوه نو خبره باندې ځان پوهې کو که نه بس صحیح ده ملک صاحب د مور خپلې مور خدمت کوه بیا به ارمان کې ګوره که په دې دنیا نه خو خبره داسې ده که نه چې دا راته ووایه چې دلته څه کې قدم راواخله بس صحیح ده ساده ګله خبره داسې ده که نه چې دلته راغلی یم تا له ښه پته ده چې د غنمو موسم دی او به د خیره سره به غنم مې کرلي دي بس مزدوران مې په کار لګولي دي ما ورته ویلې چې به د ورځې به 500 روپۍ دیاړي در کوم او دا غنم زر زر راته ختم کوي د ظالم زامن چې مسکوټ لګیا دی هغه دوه ورته کار دی په څلورو کې راته ختم کو نو 2000 روپۍ رانه زیاتې وې وړې ملک صاحب دا خو در سره دوکه کړې ده خو خبره داسې ده که نه ملک صاحب ستا یو هغه سکول دی ستا په نوم دی که نه په دې کلي کې ما ویل چې زه پکې ځان داخل کړم چې د خیر سره ښه ډېر مکتب ووایم او تعلیم وکړم چې د خپل کلي او د خپل وطن خدمت وکړم نو تا ته به ستا به مهرباني چې په خپل سکول کې مې داخل کړې د خیر سره یاره شاده ګله تا له خو ښه پته ده چې زه په پیسو مین سړی یم او زما د سکول چې ده که نه فیس ډېر زیات اوچت دی زه نه پوهېږم چې ته به هغه فیس ورکړې او که نه یاره دا څه ویم ملک صاحب ستا د سکول فیس خو بس موږ نه دی معلوم کړی خو خبره داسې ده که نه تا له خو ښه پته ده چې موږ غریبانان خلک یو د خپل وطن سره ډېر زیاته مینه لرو نو په دې خاطر غواړم چې ښه ډېر مکتب ووایم چې د خپل وطن خدمت وکړم خو دا راته ووایه چې د ستا د دې سکول 100 روپۍ دغه دی فیس دی قدم راواخله شاده ګله تا له خو ښه پته چې زما سکول چې دی که نه هر څه پکې ښه ډېر زیات دي خرڅ هر څه برابر دي پکې نو زما د سکول چې دی که نه فیس 2 لکه روپۍ دی خو ته چې که نه زما ملګری او ډېر ټیټ را باندې ډېر خوږ را باندې لګي نو تا نه به زه 1 لک روپۍ د میاشتې فیس اخلم او که نه دا څه وی ملک صاحب دا خو زموږ د خپل لاندې ځمکه وتښتېدله د 2 لک روپۍ او 1 لک روپۍ خبرې کوې ظالمه تی بیخي نه غواړې بس شاده ګله ما خو درته په اول سر کې ویلې که نه چې پیسې ډېر مهم شی دی پیسې خبرې کوي خبرې چې پیسې در سره نه وي که نه نو داسې لکه ګیدړ لکه د ګیدړ په شان صحیح ده بس ملک صاحب بس ګورو د خیره سره چې څه کېږي ښه خبرې دې لږ وزن راوړلو قدم راواخله او زه هم درنه ځمه صحیح ده شاده ګله ځه ورځه چې بیا راځي د خیر سره پیسو سره راشه ښه یو ول لاړشه پیسې پیدا که بیا راشه به سکول کې به د خیره سره داخله هم درته وکړم او سپېشله چوکۍ به چې دی په مکتب کې درته درکړم چې خلک به درته ګوري نو په ځان به په ځمکه وړي چې د ساده ګل څه غوړه چوکۍ ده ورځه پیرور جانه بس ملک صاحب موږ ته غوړې مړې چوکۍ نه دي پکارې موږ ته په چوکۍ کې میخونه ولګوه موږ به پرې کېږو د خیر سره خو دی چل دی دغه وطن او دغه کلی را باندې ډېر زیات ګران دی نو په دې خاطر مې چې ستا په مکتب کې سبق ووایم او د خیر سره یو غټ سړی رانه جوړ شي د خپل وطن خدمت وکړم او که نه قدم راواخله ملک صاحب زه صحیح ده ورځه ساده ګله بس الله پاک دې مل شه فکر نه کوم چې زما ستا جوړه راشي ښه نو زه ورځې ول پیسې راوړه بیا به د خیر سره سکول کې زه هم درکو که میخونه غواړي درته به پکې ولګوه او که مالش غواړي درته به پکې ولګوه او که د اغزونه غواړي که نه اغزونه به ورته چوکۍ جوړ کړو څه خبر نشته زه ورځه خو پیسې صحیح ده ملک صاحب زه ځم ورځم د خیر سره ښه بس پیسې که پیدا شولې را به شو که نه بس الله پاک دې اسلام مل شي او زموږ هم مل شي هسې نه پاتې دنیا ده څوک هم چېرته نه شي وړی قدم راواخله ها ساده ګله جویا څنګه چلې په خیر راغې څنګه ورځ په خیر تېره شوه که نه او مورې ورځ مې په خیر تېره شوله خو یو خبره مې درته کوله قدم راواخله مورې صحیح ده دوی جانې اول دې خبره وکړه بیا به قدم هم در واخلو دا راته وایي چې ښه خبر ده مور جانې دا راته وایي چې موږ کره به 100 لکه روپۍ وایي زما ګرانه ساده ګله دوی موږ کره خو بس پیسې نشته دی لکو مکو موږ کره نشته دی خو یو خبره شته دی موږ کره هغه دا چې که نه موږ کره یو 2-3 لکه سپږې ګرځي که په کار وي چې راغونډې کړم یو ټیم کې درته واچوم یاره مورې موږ چې موږ ګپ شپیانې ته خو د موږ نه ډېره ګپ شپه خبره داسې ده که نه ما هغه د ملک صاحب په سکول کې داخله کولم چې داخله پکې وکړم د خیره سره او داسې چل دی که نه چې بس ښه ډېر تعلیم وکړم چې د وطن خدمت وکړم نو هغې راته ویل چې 2 لکه روپۍ به د میاشتې فیس دی د هغې نو ما ورته موږ خو غریبانان یو خو بیا مو څه وکړم مور جانې نو وی زویه څه له خفه کېږي خبره داسې ده که نه
چې بد دې مکتب نه تیر شو عمر دې نور ماشاءالله غټ شوی دی ستا د مکتب عمر خو نه دی که نه چې مکتب یو بعد بیا وطن د خدمت کې خبره دې ځکه نه چې یو ښایسته غوندې ګلالي یو د ګل په شان او غټه پټه ښځه به درته وګورم او واده وکړه خپله زندګي جوړه کړه نور بس که د دې مکتبونو نه تیر شه او چې چا مکتبونه ویلي دي هغې ته هم د خیره سره کار ما نه میلاوېږي ټول ګرځي دیاړۍ پسې نو یو هغې ته کار پیدا شوی به د خیر سره دا نور مکتبونه ووایي ښه زویه نو داسې د ښایسته غټه پټه او داسې میخې غوندې نجلۍ به درته وګورم او واده ورسره وکړه وایي مورې خبره کې خو دې وزن شته دی ښه او که نه زما یو ملګری دی ماشاءالله ډېر مکتبونه یې 12 کاله مکتب ویلې ښه اوس غریب کباړ غونډې په ډېرانو ګرځي د ډېره دغه د لاسه پوه چې خو بس ته ځي ته چې هغه چا چې مکتب ویل هغه ته موجي پانه میلاوېږي خبره کې د وزن شته مورې قدم را واخله بس صحیح ده مورې به چې څنګه تا خوښې غشې وکړه ښه صحیح ده ساده ګله د زما اخستا یو ترو لور ده پوه شې ډېره غټه ده ماشاءالله ښه هغه درته کوم ورځم ورپسې نن ماښام ښه صحیح ده مورې غټه ښه ده خو راته کې خو به ډېره غټه هم نه وي او که نه سینه چې راباندې کښېني او چخړي ته هم کې قدم را واخله نو موږ ته هم ګوره موږ هم غریبانان یو وجس خلک یو او که نه چې لوړ مې نه تېر نه کړي دومره غټه پټه مه کوه ګوره صحیح ده زویه دومره غټه به نه وي د خیره سره ښه مه ورخطا کېږه وی خوري قدم دې بخته ورشه په خیر راغلی دا چیرته ولې ته خو بیخي من کره راځې نه وی خوري بس به درته ووایم نه تاسو خو مالداره خلک یې د کلي نه م ښار ته کور راوړی دی اوس هم پرې تګ باندې دومره ستړي کړمه هغه کور هم کله مخکې نږدې ولو کله کله هم پردي غیبتونه کول د هغې دپاره ما سره څوک نشته زما هم والله چې دا زړه دې زیات تنګ شوی ولو ما چې ورشم د دې خور پوښتنه مې وکړمه او کنه خور جانې څه وختونه و بس الله پاک واخیستل ښه څه پردي غیبتونه به هم کول ښه خو بس خیر ده خورې څنګه یې هغه درڅانګه خور څنګه ده هغه د کلي څنګه ده او رښتیا هغه کونډه څنګه ده ښه وه جوړه وه هغې یو لور وه که نه هغه څنګه ده به برسټې وی خورې څه درته ویم هغه بدرنګه یاد هغه به برسټې یاره د هغې په سر کې خو هره ورځ 2 میلیونه 3 میلیونه سپږې ترې نه مور یې راوباسي نو په سپږو راویستلو باندې د مور سر یې د خیر سره سپین شو خو هغې ته څوک رښتې ته نه راځي خو خبره څه شي ده که نه زه م یو خبرې ته راغلي یم وی خور جانې وایه که نه څه خبرې ته راغلي یاله زر زر وایه وی خور جانې څه وکړمه خبره ډېره زیاته غټه ده او خوله مې ډېره زیاته وړه ده څه نشم ویلی څه وکړمه اوس دا خبره څنګه وکړم وی خوري دا څه خبره کې ستا خو په کلي کې په خبرو کې ریکاټو داسې غټې غټې خبرې به دې کولې داسې غیبت یې داسې دروغ به دې ویله چې تا نه خو دا میرو چې هغه دنیا خو شته دی او اوس وایې چې خبره غټه ده خوله مې وړه ده ورځه روټ خالي دی خور هېڅ خبر نشته ښه یاره خورې ډېره زیاته ورانه یې ښه خبره داسې ده که نه ما ویلې هغه زما ساده ګل زوی دی ښه هغه ماشاءالله زلمی شوی داسې غټ پټ زلمی ترې وتی لکه کوچې خبره داسې ده که نه ما چې هغه ستا لور هم ماشاءالله غټه شوې ده هغه به دې زما د ساده ګل زوی ته راکړې وه ډېره زیاته و خوشحاله شوي وو د خیره سره او بیا به د خیره خپل ولي نه که نور هم ټیټه شي بیا به غیبت یې خود رس سره ولو که څنګه دې خوښه ده خورې وی خوري خبره خو دې ډېره خوږه وکړه زما د زړه خبره دې وکړه همدا خو ما هم غوښتل چې میل دا خپله لور مې ساده ګل جان ته ورکړمه او ښایسته خپل زوم ته جوړ کړمه خو خو دې کې یو خبره ده خورې وی خور جانې تا خو زما دا زړه خوشحاله کو بس وایه خبره دې کوئ وایه څه خبر ده وی خورې خبره داسې ده که نه تا له ښه پته ده ټول کلي ته ښه پته ده چې زما لور په ښار کې غټه شوې ده او دلته یې ښه ډېر مکتب ویلی ده مونږ پرې ډېرې زیاتې خرچې کړي دي نو خبره ده که نه چې زما لور ځان ته کوئ نو 12 تولې کالۍ به ورته اخلئ او 6.5 لکه روپۍ به راته نغدې راکوئ او که نه لکه د مار غوندې یا لکه دا څه وی خورې دومره ډېرې پیسې او دومره تولې کالۍ دا به څنګه موږ پیدا کوو وی خوري خبره داسې ده که نه چې بس واره دې پرې نه راځي نو دا شین چې اوس که بغیر د ګوړې او بورې او دې چل دی که نه تا له ښه پته ده چې پیسې خبرې کوي وی خورې دا خبره کې دې وزن شته ښه ځم ساده ګل ته د خیره زیری ورکومه چې د خیره پیسو ته کش ورکړي لکه د مار څنګه چلې مورې په خیر راغلې څنګه ښځه دې راته وکړو که نه قدم را واخله وی زوی ښځه خو به مې ورته کړې وله خو هغې دومره ډېرې پیسې وی او دومره ډېرې تولې کالۍ وی چې وکه وستې واورېل ته ذوب نه شي او دا څه وایم مورې خبرې د پیسو شوي دي او که د ښځې شوي دي خبره دې ده که نه چې ووایه 100 روپۍ خو دې قدم را واخله وی زوی جان هغې دو راته ویلې که نه چې 6.5 لکه روپۍ به راته راکوئ نغدي او 12 تولې کالۍ به ورته اخلئ نو به دومره ډېرې پیسې یادولې اوس نه پوهېږم چې دا ته د کوم ځای نه پیدا کړې وی مورې دا څه وی دومره ډېرې پیسې وم په زړه مې څه چلو شو ښه سابندي را باندې ونه لګېږي خبره داسې ده که نه مور جانې به دومره پیسې خو نه شي پیدا کولی دي نه خو چې ما چا خبره کوڅه ډب وګرځو ښه خبره ده او که نه وی زوی دا څه وی کوڅه ډب به نه ګرځي که نه خبره داسې ده که نه چې دا کلی به بیا څه وایي چې د پلانکي زوی کوڅه ډب ګرځي دې چل وکړه که نه زوی جانه چې زما هغه که منې او که نه منې که نه نو ډېره لکان دغسې تللي دي بهر ملکو ته خپل ولور پوره کوي بیا د خیره سره کور ته راځي او ښایسته واده کوي نو ته هم داسې چل وکړه که نه چې لاړ شه د خیره سره ښه ډېره مسافري وکړه 5-6 کاله ولور ملور را جمع کړه د خیره سره بیا به ښایسته غټه پټه ښځه به راته وګورم همدغه ترو لور به دې تاله ناستي بل چاته یې نه ورکوي لکه د مرخه زویه یاره مور جانې دا خو بس خبره خو دا ما ملک صاحب شوله وي پیسې خبرې کوي اخر موږ مسافرۍ ته مجبوره کړو خو دا راته وایه مور جانې چې دا رالک د خیره سره ځي او بل وطن کې مسافري کوي ولور ځان ته جمع کوي دلته راځي نو دې ته دې پلار څه نه دي کړي دا پلار خو به ورته څه کړي وو که نه چې ټول مسافرۍ ته لېږي لکه زموږ په شان بس د خپلو پښتنو پلرونو ته پکار دي که نه چې ټول په یو ټیم نه خوري لږ دې جمع کوي دا زامنو ته او که نه مور جانې خو به زه غاړه راکوه زم د نظم مسافر قدم را واخله خو سره ستا د لاسه زه خو پټاټې خرڅوم پیاز به خرڅوم ولور ګټمه خانه دې ورانه څه خو سره ولور ګټمه خانه دې ورانه څه خو سره
پیاز به خرڅوم